مبارک افغانستان ویسټ انډیز ته په ستر توپیر سره ماته ورکړه او خپل بدل یې ځینې واخیست. ګرانو زړه ته رانږدې مینوالو، السلام علیکم، وخت مو بخیر، ستړي مه شئ. د افغانستان او ویسټ انډیز په دوهمه شلوریزه لوبه کې کریم جنت په زړه پورې توپوهنه ترسره کړه چې د ویسټ انډیز نیمایي لوبډله یې وسوځوله او افغانستان ته یې په لوبلړۍ کې لومړۍ بریا ور په برخه کړه. د افغانستان او ویسټ انډیز ترمنځ دوهمه شلوریزه لوبه د هند د لکنو ښار په اکانا لوبغالي یعنې میدان کې نن د افغانستان په وخت ماښام 6 بجې پیل شوه. د افغانستان له لوري حضرت الله زازی او رحمان الله ګربز توپوهنې ته راووتل چې له پیله یې تیزه توپوهنه پیل کړه او دواړو 42 ملګرتیا وکړه. افغانستان په ټاکلو 10 اورونو کې د 2 لوبغاړو په سوځېدو 140 منډې وکړې او د ویسټ انډیز لوبډلې ته د 148 منډو هدف وټاکه. ویسټ انډیز په ټاکلو 10 اورونو کې د 8 لوبغاړو په سوځېدو 106 منډې وکړې او له افغانستان څخه په 140 منډو ماته وخوړله. د افغانستان لپاره کریم جنت په زړه پورې توپ اچونه ترسره او 15 ویکټې ترلاسه کړې. همداراز نوین الحق، راشد خان او ګلبدین نایب هم یو لوبغاړي وسوځاوه. د لوبې د غوره لوبغاړي جایزه کریم جنت ترلاسه کړه. د 3 شلوریزو لوبو په لوبلړۍ کې دا د افغانستان لومړۍ بریا وه چې تر دې مخکې لومړۍ لوبه کې ویسټ انډیز په 13 منډو بریا خپله کړې وه. د افغانستان او ویسټ انډیز راتلونکې شلوریزه لوبه به د نومبر په 18 نیټه ترسره شي د افغانستان د بریا په هیله. نو دوستانو، که د افغانستان مینوال یاست، دغه ویډیو در سره لایک کړئ او د خپلو دوستانو سره یې شیر کړئ. تر بلې ویډیو د الله په امان.